بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. راځو په دویم نمبر ویډیو کې د ویب ډیولپمنٹ یا ویب ډیزاینینګ کورس دویم نمبر ویډیو د اول نمبر ویډیو کې موږ تاسو ویب سایټ وپېژنو. ویب سایټ څو ډوله دی په دې کې راځو اول سټارټ اخلو اپلیکیشن ټایپس. اپلیکیشن وایي سافټویر ته یعنې موږ تاسو درې قسمه اپلیکیشن جوړو یا لرو. یو ته ویل کېږي ډیسکټاپ اپلیکیشن، یو ته ویل کېږي ویب اپلیکیشن، یو ته ویل کېږي موبایل اپلیکیشن. ډیسکټاپ اپلیکیشن ته زموږ استاد زیاتره خلک ډیټابیس هم وایي. ډیټابیس یعنې زه دفتر کې موږ ډیټابیس لرو. دا ډیسکټاپ اپلیکیشن شو. ډیسکټاپ اپلیکیشن خپله د یو شرکت ځان ته غواړي مثال یو سافټویر جوړ کړي، یو ډیټابیس جوړ کړي، نو دا په کومه کټګورۍ کې راځي؟ دا په ډیسکټاپ اپلیکیشن کې راځي. صحیح شو؟ یعنې موږ تاسو که وګورو دا مایکروسافټ ورډ دا خپله هم یو ډیسکټاپ اپلیکیشن دی، یو پروګرام یو سافټویر دی که نه. موږ تاسو پکې ټیکسټ لیکو، همداسې که مایکروسافټ ایکسل وګورو، که پاور پوینټ وګورو، خو هغه په اپلیکیشن سافټویرز کې راځي. بیا بیا کسټمایزډ سافټویر دی لکه یو شرکت ځان ته جوړوي. نو دغه په کوم ټایپ اپلیکیشن کې راځي؟ دا په ډیسکټاپ اپلیکیشن کې راځي. لکه اوس که زه دلته راشم مثال په طور ولیکم کالکولیټر، ګوره د کالکولیټر سره یا مثال زه ولیکم امسپینټ. امسپینټ ګوره خپل اپلیکیشن دی، ډیسکټاپ اپلیکیشن شو که نه. ګوره دلته لیکلي ډیسکټاپ ایپ. نو ډیسکټاپ اپلیکیشن عادي سافټویر ته ویل کېږي او څوک چې د یو شرکت لپاره ځان ته جوړوي هغه ته هم ډیسکټاپ اپلیکیشن وي او ډیټابیس ورته زموږ ستاسو په اصطلاح کې وایي. دا ډیسکټاپ اپلیکیشن چې جوړېږي دا په پروګرامینګ لنګویجز کې جوړېږي. پروګرامینګ لنګویجز کې جوړېږي. لکه مثال په طور په کوم لنګویجز کې جوړېږي زه درته لیکم. لکه ته چې پروګرام اپلیکیشن غواړې زده کړې اول به یې سی پلس پلس دې زده وي، مثال په طور سی شارپ دې زده وي، جاوا دې زده وي، همداسې مثال پیتن دې زده وي. دغه ژبو کې یو ژبه دې باید زده وي. که هم د روبي دې مثال زده وي، داسې نورې ژبې هم شته ده. نو دې دا په ډیسکټاپ اپلیکیشنونه په دغه ژبو کې جوړېږي. سی پلس پلس شو، سی شارپ، جاوا، پیتن شو، روبي شو مثاله. بیا بل موږ سره ویب اپلیکیشن دی. ویب اپلیکیشن کې څه جوړېږي؟ دې کې ویب سایټونه جوړېږي. لکه وګورو فیسبوک خپله ویب اپلیکیشن دی. که فیسبوک موږ او تاسو وګورو، همداسې که وګورو یوټیوب وګورو، موږ او تاسو یوټیوب وګورو، ټویټر وګورو، دا خپله په کوم اپلیکیشن کې راځي؟ دا په ویب اپلیکیشن کې. او بل موږ سره موبایل اپلیکیشن دی. موبایل اپلیکیشن د نوم نه دی چې موبایل کې استعمالیږي. په څه کې استعمالیږي؟ موبایل کې. لکه د مثال په طور که موږ وګورو واتساپ دا یو موبایل اپلیکیشن دی. همداسې نور اپلیکیشنونه موږ او تاسو چې کوم څه په هغه کې جوړېږي په موبایل اپلیکیشن. نو دا هم په همدې پروګرام هغه کې خو دا انډرایډ هغه کې جوړېږي، انډرایډ سیسټم کې جوړېږي. جاوا شو، جاوا کې همداسې نور ژبو کې. ویب اپلیکیشن کې هم موبایل اپلیکیشنونه ځینې جوړېږي چې موبایل کې لکه کار وکړي. لکه مسنجر خپله وګورئ دا د فیسبوک یو اپلیکیشن دی، ډیسکټاپ داسې ویلی شو موبایل اپلیکیشن دی. دا هم په مثال په ژبې ورته استعمال شوي دي. درې قسمه سافټویر ټایپس دا مې ورته تشریح کړم. بس موږ او تاسو موضوع چې دا ویب اپلیکیشن فیلډز دي. دغه د ویب اپلیکیشن فیلډ دا دوه برخو باندې تقسیم شوی دی. یو ته ویب ډیزاینینګ وایي او بل ته ویل کېږي ویب ډیولپمنټ. یعنې دا د ویب اپلیکیشن ډولونه دي، فیلډز دي، رشتې دي. صحیح ده؟ دا ویب ډیزاینینګ یا کلاینټ سایډ ته هم ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي؟ کلاینټ سایډ ځکه ورته چې دا مثال سرور ته ضرورت نه لري، ډایرکټ براوزر نه خپله اوپن کېږي. اوس دا ویب ډیزاینینګ څنګه څه شی دی خپله؟ Let's say web designing the field of web application in which web designer design the front end of website. یعنې ویب ډیزاینینګ داسې یو رشته ده د ویب اپلیکیشن چې دې کې یوزر جوړوي فرنټ اینډ د ویب سایټ. فرنټ اینډ څه ته وایي؟ په دې راځو. یا داسې هم ویلی شو چې په دې کې ویب ډیزاینینګ داسې یو رشته چې په دې کې څه جوړېږي؟ په دې کې سټیټسټک ویب سایټ جوړېږي. سټیټسټک ویب سایټ جوړېږي.
بل موږ سره لکه د ویب ډیزاینینګ پروګرامونه د HTML شو CSS شو جاوا سکرپټ شو بل موږ سره ویب ډیولپمنټ دی ویب ډیولپمنټ ته سرور سایډ و ځکه دا په سرور رن کیږي سرور باید ته ورته انسټال ولري لکه ویب ډیولپمنٹ is the field of web application in which web developer design the back end to website نو دا داسې یو رشته چې دکې بیک انډ څه کوي ویب ډیولپر یعنی مکمل چې ته غواړې ویب سایټ جوړول د هر څه زده کړه هم ډیزاینینګ سایډ دې زده وي هم ډیولپمنټ سایډ دې زده وي تا ته ویب ډیولپر ویل کېږي که صرف د ویب ډیزاینینګ رشته زده وي نو تا ته ویب ډیزاینر ویل کېږي دا ویب ډیولپمنټ کې خپله PHP راځي PHP ستا به یې زده وي ورسره یو ډیټابیس دې زده وي لکه MySQL همداسې ASP.NET دې زده وي یا نور JSP دې زده وي ډېرې لنګویجونه دي دا دې به یې زده وي نو موږ او تاسو دې کې اول ویب ډیزاینینګ سټارټ اخلو بیا ورپسې ویب ډیولپمنټ ته راځو په تاسو ته زه دغه دوه لغتونه باندې ستاسو لږ توجه غواړم چې لږ مغزم پرې خلاص شي ګوره ما ویل یو فرنټ اینډ دی یو بیک اینډ دی فرنټ اینډ همیشه یوزر پکې ډیټا انټر کوي یوزر پکې څه کوي ډیټا انټر کوي لکه موږ او تاسو فیسبوک خلاص کړو موږ او تاسو نه یوزر نیم غواړي پاسورډ غواړي دا کوم دی چې یوزر نیم او هغه موږ او تاسو انټر کوو پاسورډ دا فرنټ اینډ دی یعنی دا مخه ده لکه اوس تلویزیون دی تلویزیون دوه مخه لري شاته دی او مخکې دی مخکې کې موږ او تاسو ته عکس کوي که نه فرنټ اینډ دی دا که نه بیک اینډ چې دی دنه خو ده سره خو زموږ کار نشته خو مثال د مستري کار دی که چېرته خراب شي یا مثال سپوز مشکل پکې پیدا شي خو بیک اینډ کې خو هر کوته وایي که نه د یوزر د لیدونکي صرف شیشې سره ده چې ته ته عکس وښیي دلته فرنټ اینډ د سافټویر مخې ته ویل کېږي یعنی چې کوم ځای کې یوزر ډیټا څه کوي انټر کوي ده ته ویل کېږي فرنټ اینډ لکه ویب سایټ دی مثال یو ویب سایټ یوټیوب ته ته لاړې هلته څه سرچ کوې تا ته خو فرنټ اینډ ښایي که نه نو دا فرنټ اینډ په کوم فیلډ مربوط دا په ویب ډیزاینینګ مربوط وي صحیح شو یعنی دا د ویب ډیزاینینګ فیلډ کې راځي یعنی ته اوس غواړې چې اول ویب ډیولپمنټ شروع کړې یا ویب اپلیکیشن زده کول شروع کړې نو ته اول فرنټ اینډ زده کړه فرنټ اینډ چې زده کړې نو ته به سټیټسټیک ویب سایټونه جوړولی شې سټیټسټیک ویب سایټ مې درته وویل دا داسې یو ویب سایټ ده چې ډیټابیس شاته نه لري سرور ته ضرورت نه لري ډایرکټ براوزر نه رن کېږي او مثال د کې څوک چې ایډیټ کوي HTML زده CSS زده هماغه کسان پکې ایډیټ کولی شي او څه پکې اضافه کولی شي او څه پکې یو څه ډیلیټ کولی شي نو په فرنټ اینډ کې موږ او تاسو سره د ویب سایټ مخ ډیزاین کېږي چې دا یوزر پکې څه کوي ډیټا انټر کوي د دې لپاره موږ او تاسو فرنټ اینډ چې زده کړو باید HTML ولولو CSS ورسره ولرو او جاوا سکرپټ ولرو همداسې جاوا سکرپټ زیاتره وایي چې نه ده خو زه وایم چې دا بوتستریپ ولولو دغه شیان باید د زده وي صحیح شو او بیک اینډ کې څه کار کېږي بیک اینډ کې د ویب سایټ مثال بیک اینډ دا معنا لکه دا څومره چې کوډ وي څومره چې ډیزاین وي ډیټابیس سره وصل وي دا د یوزر ډیټا چیرته ځي خو بیک اینډ کې سټور کېږي که نه بیک اینډ سره د چا کار وي بیک اینډ سره مثال د ویب ډیولپر کار وي عام کس پکې داسې ګوتې نشي وهلی هغه کې مثال کوډ موډ کې څه چینجز نشي کولی سرور ته ضرورت دی نو بیک اینډ کې باید ته PHP زده ولرې ډیټابیس ولرې لکه ما ورته ویل ویب سایټ دی لکه فیسبوک موږ او تاسو ګورې پاسورډ ورکړو یوزر نیم ورکړو دا ګورې موږ او تاسو ته پاسورډ دا یوزر نیم چیرته سیف کېږي خو دا بیک اینډ شاته یې دې څه وصل دي که نه څه شته دی یو سرور دی که نه اما سرور دا څه کوي دا ډیټا سټور کوي نو بیک اینډ کې څه وي مثال ستا PHP باید سرور ته ستا انسټال وي سرور وي او سرور د څه سره وصل وي ډیټابیس سره وصل وي چې ځکه دا ډیټا ستا هلته څه کېږي سټور کېږي نو بیک اینډ کې موږ او تاسو سره کوم رقم ویب سایټ جوړولی شو ډاینامیک ویب سایټ جوړولی شو ډاینامیک ویب سایټ ما تاسو ته وویله چې کله موږ او تاسو مثال داسې یو ویب سایټ دی چې هر استعمال کوونکي ته معلومات چینج ښیي ډیورینګ د رننګ یعنی فرش ریکارډونه ښیي نو ډاینامیک ویب سایټ چې دی دا په بیک اینډ کې جوړیږي بیک اینډ مربوط وي سرور ورته ضرورت سرور وي سرور انسټال وي ستا کمپیوټر کې ډیټابیس سره وصل وي
نو دا مونږ او تاسو سره دوه شیونه دي که هر سافټویر مونږ او تاسو جوړو هغه ډیټابیس وي ډیټابیس هم دوه مخه لري بیک اند دی او فرنٹ اند دی فرنٹ اند کې ما ته ویل لکه اوس یو ډیټابیس چا جوړ کړی دی داسې فکر وکړئ لکه مثال یو دکان کې ډیټابیس دی دکاندار څه کار کوي د هغه ته تیار سافټویر رانوي که نه مثال ډیټا پکې انټر کوي دا په کوم مخه کې یعنې که په کوم هغه کې دا ډیټا انټر کوي فرنٹ اند کې دا دې ډیټا خو یو ځای کې سټور کېږي که نه خو دا شاته ډیټابیس دی سرور دی نو هغه ته ویل کېږي بیک اند بیک اند کې مثال دکاندار خو ګوتې نه وي دکاندار صرف فرنٹ اند سره کار دی لکه د دکاندار فرنٹ اند سره ځکه خو ډیزاین ورته تیار جوړ دی غواړي انټري پکې وکړي مثال چې لکه سر ډیلیټ که اضافه که دا د هغه کار دی بیک اند کې بیا د چا کار دی دا د پروګرامر کار دی څه پکې مشکل پیدا شي څه پکې اضافه کوي سافټویر کې دا د بیک اند والا کار دی همداسې موبایل اپلیکیشن کې تاسو وګورئ واټساپ دغه واټساپ ګورئ موږ او تاسو ته فرنٹ اند ښیي که نه موږ او تاسو ښایسته ډیټا انټر کوو مثال یو بل ته میسج کوو دا زموږ میسج کوم ځای کې سټور کېږي بیک اند کې دی که نه سرور کې ډیټابیس کې دلته څه کېږي وصلېږي نو موږ او تاسو اول به ویب اپلیکیشن کې فرنٹ اند لولو بیا ورپسې لولو بیک اند نو به انشاءالله ستاسو مغزه خلاص شوي دلته چېرې دا ډاینامیک ویب سایټ هم تاسو اوس دلته ورته فرق معلوم شوی چې کوم یو ښه دی کوم یو ښه نه دی نن سبا زیاتره ډاینامیک ویب سایټ استعمالوي ځکه هر سړی یعنې د هغه نه د سټیټسټیک ویب سایټ نه قیمت هم دی خو سهولتونه یې ډېر دي ښه والی یې ډېر دی ډیټابیس پکې لري مثال یوزر هم پکې کولی شي ایډیټ پکې وکړي څه مشکل به ورته نه وي خو بیک اند کې دا د فرنٹ اند کې دا دی چې ته هغه څه ډیټابیس هم لري ته چې هغه کار ایډیټ کوې نو ته به مجبور یې چې ټي ایم ایل کوډ به ایډیټ کوې سی ایس ایس کوډ به ایډیټ کوې نو هغه ته باید یو کس مسلکي کس ناست وي لکه یو ډیزاینر ورته ناست وي چې دا کار پکې وکړي چې چا دا کوډ زده وي د ایچ ټي ایم ایل سی ایس ایس ټیګونه دی زده وي دا موږ تاسو سره د ویب ډیولپمنټ دویم نمبر لیکچر و نو انشاءالله اول به موږ تاسو په ویب ډیزاینینګ یا کلاینټ سایډ مخکې وړو په دې کورس کې چې اول سټارټ به ایچ ټي ایم ایل نه الو سی ایس ایس همداسې بیا جاوا سکرپټ بوټسټریپ داسې نوره دې نه پس به انشاءالله ځینې نور موضوعات زموږ ستاسو پاتې عملي درس لا شروع نه دی مخکې به ځو انشاءالله دا د نن ورځ